سلامونه نګیلې هیله ده چې جوړ به وئ. راځو سینیالې تشریح کوو. سینیالې په څو رقمه دي. دا سینیال د فریکولو دی. هر هغه سینیال چې داسې درې کنجه وي د مثلث په شکل وي هغه ته سینیالې د فریکولو یعنې د خطر سیګنال یا د خطر نښه. په څو ډوله دي؟ زیات ډولونه دي. هغه به ځان ته بیا هره کتګوري ځان ته تشریح کوو. لکه سینیال د فریکولو دی چې دغه یو دی. Bia segnali di dare di precedenza, bia segnali di divieto, segnali di obbligo, pannelli integrativi, segnali utili per la guida, simboli di indicazione, dare zon via تشریح او ځان ته کاتګوریانې لري. راځو اوس دا د سینیالې پریکولو تشریح کوو چې دا هر یو یې څه معنا لري او څه یې نوم ده. دغه strada di formata سړک چې ټیټ جګ وي یخ ته دغه سیګنال په دغه نامه یادېږي. strada di formata دا یې سمبول ده. strada di formata دغه یو ده. اگر ټیټ جګ موټر پې روان ده ټیټ جګ نه دغه نه هغه مطلب دا ده چې دلته به تاسې وروځئ ځکه چې سړک ټیټوالی جګوالی لري. داسې نه وایي چې خوړ ته کوچوي. نو داسو په همدې هغه کې یعنې چړهیي دغه داسې ده دلته ختلی ده بیا ښکته کېږي او دغه هغه یې چې ده سمبول یې دغه یو ده لکه دلته چې داسې په دغه سمبول. کونیتا دغه هم چنان په دغه کس کې د تشریح لپاره چې تاسو ته کوم نوم یادوئ دغه د دغې لپاره په هغه وخت کې ډېر هغه وي پریکولوس وي یا خطرناک وي کله چې زیات باران شوی وي که تاسې تیز پرې ورشئ نو موټر هغه کوي لارې نه وباسي. دغه کونیتا یو دا سمبول ده. راځو کوربا دستر کله چې ګولایي ښي لاس طرف وي. کوربا سینیسترا کله چې ګولایي چپ لاس طرف وي. دوپیا کوربا چې دوی سر په سر ګولایي وي لکه دا دغه دوپیا کوربا یې او بله doppia curva alla prima destra یعنې اولنی په ښي لاس ته بیا چپ لاس ته او دغه چې د doppia curva alla prima sinistra اولنی چپ لاس ته بیا ښي لاس ته یعنې اولنی چې کومه شروع کېږي هغه چپ لاس ته ده بیا ته وي ښي لاس ته. passaggio livello con barriere هغه چې مخکې موږ تاسو تشریح کړي وو چې د ټرین پټلۍ ته چې موږ تاسې نږدې کېږو هغه ډونګه چې وي هغه ته passaggio livello یې con barriere یعنې هغه ډونګې ولري. دغه سینیل چې وي con barriere وي دا passaggio livello senza barriere نو دا سینیل چې تاسو ته راځي barriere نه لري یعنې ډونګې نه لري خاص په هغه کې خط اچول شوی کېدای شي هغه اشاره سره ولري بس. attraversamento tranviario دا چې کوم ځای کې ترام تیریږي یا د موټرو سره کته کوي هغه ته دغه سیګنال یعنې دا سیګنال وي او دا نښه وي. attraversamento pedonale کله چې خلک په سړک باندې پورې کېږي. attraversamento ciclabile کله چې د سایکلو والا په سړک باندې تیریږي او هغو ته مشخص استریشي اچول شوي وي دغه ته استریشي pedonale ویلی شي او ciclabile ته مشخص استریشي. دا discesa pericolosa دا کله چې چړهیي نه هغه چړهیي مخ ته یعنې چې چړهیي وي او دا مخکار ته چړهیي وي یا خلک ترویي ورته وایي. ترویي یعنې ترویي
له دغه یو دی سیګنال دی یا چړهایي په ښکته ډول، او کله چې سلي ته راپېده یعنې چړهایي چې ته په ورخیږي هغه ته سلي ته یایي. discesa pericolosa یعنې خطرناکه ترویي، او سلي ته راپېده یعنې خطرناکه یا یېغه چړهایي. stretoia simetrica دا هغه ځایو کې هغه کېږي چې کله مو سرک سره تنګي، یعنې دواړه کرسي سره تنګي دا سینیال ورکوي او دغه ته یایي stretoia simetrica. او دغه چې د stretoia simetrica sinistra دغه کرسي وردغه کېږي، یعنې یا د سرک دغه چپې خوا نه تنګي. دلته سرک د دواړو خواو نه راتنګي، دلته د چپې خوا نه تنګي. stretoia asimetrica destra دلته بیا د ښي خوا نه ورتنګي، یعنې دلته باید تاسې احتیاط وکړئ چې که چېرته موټرو سره هغه کېدی مخامخ کېدی نو تاسې به تیار مخکې خبرداری درکړی وي نو چې د ټکر لامل نه شي یا د ټکر هغه مخه نیول شوي وي نو دغه هغه سینیال یې مخکې نه مخکې تاسو ته لګول شوي. ponte mobile دا هغه ځایو کې وي چې ډېر کله یا په پیومې یعنې هغه سمندر یا هغه وي دریاب یا د سمندر په سر نه یو پل غوندې وي، کله چې کښتۍ تېرېږي پل وي، یعنې غوندې نه وي پل وي، کله چې هغه کښتۍ تېرېږي نو دا پل جګېږي، هغه کښتۍ تېره شي بېرته بیا ټیټ شي. نو دلته تاسو باید مخکې نه مخکې خبر ووایئ چې دلته هغه پل موجوده، داسې نه وي چې هغه ته یې جګ کړی وي هلته کښتۍ را روانې وي هلته تاسو په ورختلي وئ لاندې به خوړ ته کوز شوي وئ یا به دریاب ته کوز شوي وئ. دغه ته ponte mobile یایي. banchina pericolosa banchina خو مخکې تشریح کړې وه، د سرک هغه خارجي برخه چې کومه ده هغه ته banchina یایي، چې خطرناکه چې وي نو په دې ډول وي، یعنې banchina نه pericolosa خطرناکه. strada sdrucciolevole strada sdrucciolevole یعنې وړې ګلایانې غوندې چې وي هغه ته strada sdrucciolevole یایي. یعنې دلته پرې تاسو مخکې نه مخکې اخطار درکوي چې مطلب سرک داسې وړې ګلایانې لري نو ورو لاړ شو. داسې اکثرې سرک نه د مکتبونو مخې ته شاوخوا وي، بمبیني یا پارکو مخې ته پارکو شاوخوا دغه کرتل ډېر پیدا کېږي، یعنې هغه تاسو ته اخطار درکوي چې مطلب دلته ماشومان دي نو خبردار اوسئ، سرعت مو کم وساتئ چې که خامخا مخې ته راغله چې ټکر منځته رانه شي. animali domestici دا یعنې هغه animali هغه حیوانات چې لکه غواوې یا داسې لکه میږې چې هغه شیان چې مطلب domestici وي چې یعنې موږ تاسې سوتو هغه څه یو خو هغه وي سلواتیچي لکه غرڅه هغه خو خپله ځان سوتي یا یو ډول یاغي وي نو دا خو موږ تاسو تصرف کې وي، او دغه چې کومه دي یعنې سرک تر څنګ یې کیدای شي یک هغه وي دوی د اوسېدو خونې نو یا کیدلی شي دغه ځای لنډ چېرته هغه ولري چې دوی پکې څري نو د سرک نه پورې کېږي راپورې کېږي نو دغه سینیال ورته لګېدل شوی وي. دا یوازې غواوې پاره نه هغه کېږي مشخص کېږي، دا کیدلی شي میږې چې که څوک ولري همدغه سینیال ورته لګوي، مطلب په عموم کې animali domestici په نامه یادېږي. animali silvatici غرڅه دلته کیدلی شي غرڅه د سرک
نه د تېرېدو خطر موجود وي. Doppio senso di circolazione. کله چې سرک doppio senso di circolazione وي هغه ته دا سینیال وي، یعنې هغه کورسۍ نه موټر پرې دغه کورسۍ نه ته پرې ورځې، هغه کورسۍ نه نور موټر راځي. دغه ته وایي doppio senso di circolazione. Circolazione rotatoria. کله چې ګولاغه وي چاوک، داسې نه وي د ویډیو د زیاته اوږده شي، تیز به مسلسل یا په لنډه توګه به یې ووایو مسلسل، خو به ټول مو سره ووایو مسلسل توګه خو پکې راغلو، چاپ مو نه ده پکې کړی، خو لږ به تیز پکې لاړ شو. دغه د هغه چوک سره شاوخوا وي، یعنې چوک ته چې ته رسېږي دا سینیال ته ته رسي. Circolazione rotatoria. Sbocco su molo o su margine. دغه هغه ځای کې وي چې مطلب یا سمندر یا کوم هغه ته ریور دریاب ته نږدې ځایونه وي، یا د موټرو لار وي، نو دا یې دغه ته لګول شوي وي چې مطلب په پام کې ولرئ دلته نږدې یا سمندر ده یا دریاب ده چې ورښکته نه شي. مثال په توګه دلته شاوخوا یې ده لکه ده دلته ګوره دا کښتۍ مښتۍ دي Sbocco su molo su argine. نو یخو ساحو کې لګي. راځو materiale instabile sulla strada. کله چې سرک نه داسې ریګ غونته وي یا مړې وړې شګې وي، یا چې د هغه شیان دي چې انستابل یعنې سرک ښاخې نه دي، تاسې هغه وکړئ پام کوئ ونیسئ چې ونه ښویېږئ، یعنې دا شګې مو موټر دنه ونښلي. Caduta massa a sinistra. کله چې وړه وړه غرونه وي یا غرونه یا پرخې، یا چې دا کېدلی شي وړې وړې تیږې ورترتاله شوي یا وړې یا غټې، د غر په چپ طرف موجود وي، نو تاسې پام کوئ ولرئ چې دلته تاسې که مخته ځئ مطلب هلته کیدای شي کومه تیږه میږه په سره کې پرته وي. او دا caduta massa a destra که د غر په ښي طرف وي بیا نو همغه یوه یعنې کیدای شي کومه تیږه میږه پرته وي، یعنې دا د خطر هغه یې وي، دا خطر وي چې کومه تیږه میږه به راغورځېدلې وي. semaforo هغه دي luce verde giallo rosso اشارې. دا په دې ډول پیدا کېږي. سیمافور په دې ډول به پکې اچول شوي وي. اریوموبیلې کله چې نږدې د اکثر نږدې هغه ته وي ایرپورټو ځای پسې وي یا ټیټه تیاره تېرېږي، نو دا یې هغه سمبول یې ورکړی وي. دا چې کله د فورتي وینټ وي لاترالې چې کوم طرف تیز باد وي، یعنې په څانګو تیز باد یې وښیي، لاترالې یعنې د څنګ طرف دغه سیګنل ورکوي، یعنې کوم هغه ساحې چې زیات هغه له یوې خوا نه زیات هغه ولري، له یوې خوا یا له بلې خوا دغه وینټ خو درته ښیي چې کومې خوا ته داخلي وسطاب ده، نو چپې خوا نه باد ده، که بیا دې خوا ته تاو بیا ښي خوا نه باد ده، چپې خوا ته یعنې زیات هغه ده vento e bad. Pericolo di incendio. دلته د هغه د اور لګېدنې خطر موجود وي. altri pericoli دا یعنې وغیره خطرونه، مثال په طور که چېرته هغه ژمی وي، هغه د سرکونه چې پاکوي هغه موټر یا هغه ټیکټر چې پسې هغه شیانو پسې وتلی وي چې سرک پاکوي، هغه په یخ صورت کې ده altri pericoli دغه سینیال یا کیدای شي مخکې لګېدلی وي یا هغه وخت کې لګوي چې یعنې وغیره خطرونه دي. نو دغه دي و کمه زیاته د سینیال د پریکولو پېژندنه. هیله ده چې سره په پوه شوي وو. نور سینیال به په راتلونکو درسونو کې یایو. ښې چارې مخې ته ښه. سلام علیکم.